دوی وایي چې هیڅوک په جنت ته نځي تر څو چې هغه يهودي نوي یا د عیسایانو د خیال مطابق عیسائی نوي. دا د دوی ارزوګانی دي. دوی ته وایا چې خپل دلیل پیش کړي کچري تاسو په خپل داوا کې رښتینی یې. په اصل کې نه تاسو خاص خلک یې او نه بل څوک. حق داده چې چا خپل ځان د الله فرمان ته اوسوارو او عملاً پنه کلار روان شو نو داغه د پاره د دې اجر داغه د رب سره دی او د داسې خلکو د پاره نه د سیری او نه د غم موقشته. يهوديان وایي چې د عیسایانو سره هیڅ نشته. عیسایان وایي چې د يهوديانو سره هیڅ نشته حالکه دوه کتاب لولي او دا قسم داوي هغه خلک هم کوي چې دا غوي سره د کتاب علم نشته. دا په کومو اختلافو کې چې دوی اخته دي د دې فیصله به الله د قیامت پر ورځ کوي او د هغه سړي نه بزیات ظالم څوک وي چې د الله په عبادت خانو کې د الله د نوم یادولونه خلق منی کوي او داغه پورانولو پسې لګېدلی وي. داسې خلک د دې قابل نه دي چې په دې عبادت خانو کې قدم کېږدي او کچري حالت الله هم شي نو چې یې ورسره وي. د دې د پاره په دنیا کې شرمندګي ده او په آخرت کې لوی عذاب.